د تورخم جنگ په اړه پاکستان ته د طالبانو تازه شرط او د دفاع وزارت تازه اعلان جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تورخم دروازې په اړه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ خبرې بې نتیجې ختمې شوې. لاره د شپږمې ورځې لپاره هم بنده ده، خو هغه پوسته چې د جوړېدو په سر شخړه رامنځته شوې وه د طالبانو له لوري جوړه شوې ده. سرچینې وایي په تورخم کې د طالبانو د کمیسارۍ مسؤلینو پاکستاني لوري ته ویلي چې په جګړه کې د وژل شوو 3 طالبانو د وژلو په بدل کې باید پاکستان 300 خویندې سوځولي او اکسواټور او یو هموي ټانک بیه باید طالبانو ته ورکړل شي. سرچینه وایي دا شرطونه پاکستاني لوري نه دي منلي او خبرو مثبته پایله نه ورکړې. لا معلومه نه ده چې د تورخم دروازه کله خلاصیږي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي طالبان باید دوی ته امنیتي تضمین ورکړي چې نور له افغان خاورې پر دوی بریدونه نه کیږي. بلخوا طالبان وایي د یو منظم پوځ جوړولو ته ژمن یو. د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح ویلي چې دغه وزارت رهبري د یو منظم دین، هیواد او خلکو ته د ژمن اردو د جوړولو تکل لري. نوموړي ویلي چې داسې یوې اردو د جوړولو هڅې روانې دي چې په پوره وړتیا سره له ملي حاکمیت او پولو څخه دفاع وکړي. لوی درستیز دغه راز زیاته کړې چې له یوې پیاوړې اردو څخه د جوړولو موخه یې جګړه نه بلکې د هیواد او خلکو خدمت کول دي. نوموړي ویلي د طالبانو پوځ به هیچا ته اجازه ورنکړي ترڅو پر افغان خاوره برید وکړي او دلته خپل شمو موخه ته ورسیږي. یاد دې وي چې په لومړي ځل د طالبانو لوی درستیز نظامي لباس اغوستی و. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.